سلامونه احترامات ټولو دوستانو ته. امید ده چې ټول به روغ جوړ ټیک ټاک برابر یاستئ. ملګرو، بیګا چې کومه زلزله راغلې وه، یعنې هغې چې کوم دی په افغانستان کې څومره نقصان کړی دی، نو د هغې په اړه څه لږ خبرونه شیر کوم. نیوز نو دا ویډیو را سره مکمل وګورئ چې څومره کلي مطلب تباه کړي دي، څومره خلک پکې مطلب شهیدان شوي دي، څومره تعداد ورسېد. راځئ ملګرو دا ویډیو را سره مکمل وګورئ. کونړ په کونړ کې په عمومي ډول باندې تر اوسه پورې د 800 شهیدانو راپور لرو. انا لله و انا الیه راجعون. همدا ډول 2500 نفره ټپیان شوي دي. د پیښو محل نورګل ولسوالۍ ده، څوکۍ ولسوالۍ، وټپور ولسوالۍ، ماڼوګي ولسوالۍ، چپه دره او نورې سیمې. یوه یادونه وکړو د نورګل ولسوالۍ په مزار دره سیمه کې، هغه مزار دره کلي ته لا تر اوسه پورې ټیمونه رسېدلي دي، خو د ژغورنې هغه جزئیات موږ ته نه دي رسېدلي، هغه یعنې تلفات ډېرولی شي. دوهم ننګرهار. په ننګرهار ولایت کې موږ تر اوسه پورې د 12 شهیدانو راپور لرو او د 255 نفرو ټپیانو راپور. پیښې محل دره نور ولسوالۍ ده. سوم ولایت لغمان. د ولایت لغمان جزئیات طوال رسیده فقط 58 تن از زخمی داریم و هم در ولسوالی علینگار. شهدا نداریم ولی خانه ها تخریب شده. همچنان در ولایت نورستان ولسوالی نورگرام 4 نفر زخمی شده که تا حال را گزارش داریم. در دیگر ولایت نورستان خیریتی بوده. و همچنان در ولایت پنشیر ولسوالی آبشار 5 خانه تخریب شده که الحمدلله تلفات نداشته ولی خانه ها آسیب دیده.